مازیګر پر هر دی هر ماخام هر مازیګر پر هر دی گیر چاپیرا می نظر پر هر دی د پښتون د پټکی ول چې ورته وایو د پښتون د پټکی ول چې ورته وایو آشنا هغه خړ خیبر پر هر دی لکه مور زبد کم زخم جاړم لکه مور زبد کم زخم جاړم پښتونخوا ستا د زړه سر پر هر دی اے نادانا د هر بڼ نه مرغۍ لاړې اے نادانا د هر بڼ نه مرغۍ لاړې که چینار دی که نختر پر هر دی. سلامونه مې واخلئ مینوالو. زه میا ایاز احمد یم د میا ټي وي سره د یوې نوې خپرونې سره. نن زه د باجوړ هغه سیمې ته راغلی یم چې هغې ته علیزو بتایي وایي. د هغې په سیمه کې موجود یم او د یو داسې شخصیت سره ناست یم چې د هغه نامه د چا نه پټه نه ده او ټوله دنیا یې پیژني. منلی شوی نوم دی، په لږ وخت کې ډېر یو لوی نوم پیدا کړی دی او د ریډیو د لارې د اف ام 8.6 شمال ریډیو باجوړ د لارې د هغې یو ښه براډکاسټر هم دی نظیر ګل نادان عرف ساحل تنها. ساحل تنها صاحب زه تاسو ته د میا ټي وي په خپرونه کې هرکلی وایم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. اول خو تاسو زه به دغه چې کوم ټي وي تاسو شروع کړی دی په هغې ته مبارکباد پیش کوم او مننه هم کوم چې ما ته هم پکې د خبرو کولو موقع راکړه. دونه ستاینه تاسو زما وکړه. یقینا دغه لفظونه زما څخه داسې جواب نشته چې ستاسو هغه شکریا ادا کړم. بهرحال ډېره مهرباني چې تاسو رالی او زما سره خبرې کوئ. نو شکریه ستاسو او ستاسو ټي وي ستاسو د کتونکو مننه. مهرباني ساحل صاحب، شکریه خو ستاسو ادا کوو چې تاسو ډېر زیات مصروف یې او د مصروفه وخت نه موږ له وخت راکو او قیمتي وخت دی ستاسو. تاسو کله د باجوړ په یو سیمه کې وئ، کله په بله سیمه کې وئ، کله د ریډیو نه لایو پروګرامونه ستاسو. نو تاسو ته ډېره ګرانه چې چاله ټایم ورکوئ. خو مینوالو بله خبره هم زه ستاسو په نوټس کې راولم. نظیر ګل نادان صاحب چې په باجوړ کې په ډېر لږ وخت کې ډېر لوی نوم پیدا کړی دی او د 2 کتابونو مصنف هم دی چې یو کتاب زما مخې ته پروت دی د چینار سورې او بل کتاب تورې ګورګورې د هغې په خپله باندې خالق هم دی. مینوالو د براډکاسټر سره یو بهترین شاعر هم دی. نظیر ګل نادان صاحب شاعرۍ طرف ته مو کله خیال پیدا شو، څنګه شاعرۍ ته راغلی؟ مننه میا صاحب. اصل خبره ده شاعري او قدرتي ورکړه چې الله تعالی چله ورکړي. شاعر نه یم، بهرحال کوشش به مې کوو شاعرانو ملګرو سره به کېناستلم او هغې یو اثر و چې به ما باندې شوی و. هسې خلک د دنیا خبرې کوي چې شاعر څنګه جوړېږي نه جوړېږي، نه شاعر پیدا کېږي. نو ما بهرحال کوشش کړی چې جوړ شم. خو ډېر ګران کار دی او سماعت ګوډ څنګه چې تاسو ویل 2 کتابونه مې لیکلي دي، تور ګورګورې د چینار سورې. اوس مې یو بل کتاب هم انشاءالله اراده مې ورته کړې. زموږ چې کومې دیهاتي ګیمونه وي نه کلیوالې لوبې وي د ماشومانو په هغه باندې کار شروع کړی. دوباره ته کوو چې کتاب هم راشي. بهرحال کېدای شي ګډې وډې مې لیکلي خو بیا هم ډېر ښه فیډبیک یې راغلی او زه دغه کتونکو چا چې زما کتابونه کتلي وو د هغوی هم ډېر زیاته مننه کوم. او زه امید لرم چې دغه درېیم چې کوم کتاب را روان دی هغه به م هغوی خوښ کړي او ما ته به ډاډګیرنه راکړي. بالکل کوششونه هلې ځلې او ستاسو چې کوم هغه دغه دي نو هغه د چا نه پټې نه دي. ټول مینوال یې پېژني، مینوالو ته د ښکاري. زموږ د ټي وي د مینوالو دپاره که راسره د خپل کتاب نه یو غزل شریک کړئ نو ډېره به ښه وي. غزل خو نشم شریک کولی. بهرحال یې 2 ټپویزې به شریک کړم چې زه در د نظر په یادېږم او په تا مین یم زورېږم، در پسې شپه ورځې جړېږم او دا زه به نه لیونی کېږم د ماخوستنه پورې، نه د مولا بانګه پورې جګه ناسته یم. او په مازدیګر یې رانه یوړو. مسافرو دپاره د یو ټپویزه ده چې په مازدیګر یې رانه یوړو او ډېر په هنر یې رانه یوړو، د زړګي سر یې رانه یوړو او یار مسافر یې رانه یوړو، د جاز اواز مې په اسمان کې بدې شي. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. نظیر ګل نادان صاحب تاسو ته پته ده د ادب دپاره موږ را پاسېدلي یو. زموږ د ټي وي هلې ځلې، زموږ د ټي وي د چینل هلې ځلې دا دي چې موږ د ادب هغه مینانو ته ځان ورسو چې هغه په ادب مین خلک دي او د ادب سره مینه لري. هغه خلک چې هغه د کیمرې د سترګې نه ډېر لرې پاتې شوی. زموږ دې قدم ته په کوم نظر ګورئ؟ د میډیا دور دی او ډېر ښه کوښښ چې ستاسو دا ډېر زبردست څنګه چې ما شروع کړو چې زه مبارکباد هم در کوم او ستاینه هم در کوم او انشاءالله چې زموږ نه څومره کېدای شو ملګرتیا هم درسره کوو. اصل خبره دا د میډیا دور دی. څنګه چې موږ ذکر کوو که نه که یو سړی ډېر کار هم کوي خو چې د میډیا نه هغه لري هغه هېڅ هم نه دی چاته په نظر نه راځي، چاته ښکاري نه، دا سړي وس هم نه کېږي نه. زه یو بله خبره داره ډېر په بښنه سره چې میډیا هغه کردار نه ادا کوي کوم چې هغوی له ادا کول پکار دي. خلک په شخصیاتو پسې ګرځي او چې کوم عام خلک دی زما په شان ته هغوی څو توجه نه ورکوي. نو لہٰذا زما په خیال دا څه به یو عام کس ته صحیح وشي چې هغه په میډیا نه راځي یا څوک ټایم نه ورکوي یا ورځي نه،
نو د هغوی به ډېر غټ حوصله افزایي شو. زه ستاسو حوصله افزایي کوم چې ډېر نیک کار هم کړی، ډېر ښه کار هم کړی. والله دې وکړي چې تاسو په دې کې بریالي شئ. ډېره زیاته مننه نظیر ګل نادان صاحب. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ به ستاسو نه غزل هم ریکارډ کوو، موږ به ستاسو نه ټپیز هم ریکارډ کوو. ستاسو شاعري چې کوم ده نو مینوال هم ډېر زیات خوښوي. دونه پورې ما ته معلومه ده چې د چینار سورې په مارکیټ کې په درېیمه ورځ باندې دا کتاب نه و، دا ختم شوی. نو که یو بل غزل راسه د مینوالو دپاره شریک کړي نو ډېره بخوي. مهرباني. کتاب پته نه لګي چې د اورېدونکو یا د زه څنګه چې تاسو ویلي میډیا کې کار هم کوم، خو زمونږ خلک ډېر مینه کوونکي خلک دی. یقینا د چې هغه قرباني چې کوم دی نه هېروي، نو زما قرباني چې کوم دی هغوی هغه کړله، ما ته زره ځایي راکړه، هغه کې هغه کتابونه خرڅ شو. اوس ما ته هم په خپله باندې نه میلاویږي. ګورګورې دې خوږې دې هم توتان باجوړه او د ځان نه راته ګرانې زما ځان باجوړه. ستا حسن او ښکلا ته بله سیمه نه رسېږي، ستایمه به دې ښکلې چیناران باجوړه. ستا حسن او ښکلا ته بله سیمه نه رسېږي، ستایمه به دې ښکلې چیناران باجوړه. او خوږې خوږې میوې دي زه به کمه یادومه، څه بل شان د خواږه دي انځران باجوړه. او دنیا دلته راځي ستا د ګلونو تماشې له، دنیا دلته راځي ستا د ګلونو تماشې له، چې ځینو درپسې کوي ارمان باجوړه. او دعا مې ده چې ستوری د اسمان شي او پړقېږي، دعا مې ده چې ستوری د اسمان شي او پړقېږي، په هر چا باندې ګران شي د نازان باجوړه. ډېر ښه دی. سایل صاحب شاعري چې نو ده نو ډېره د باجوړ ولسي ده، د باجوړ د چینارانو، د باجوړ د خوړونو، د باجوړ د ګورګورو، د باجوړ د انځرانو ذکر پکې شوی دی. او د باجوړ هغه شیونه هم هایلایټ کړي دي چې هغه خلکو پریښي دي. څه وجه کېدای چې خلک جانان هم چیړي، ډېر خلک جانان ته اشاره کوي، ډېر خلک نور اړخونو ته اشاره کوي. په شاعرۍ کې هم دې د باجوړ دا کوم چې ښکلاګانې دې طرف ته هم ولې اشاره کړي؟ اصل خبره دا ده که نه چې تاسو وختي خبره وکړه د میډیا، د نورو قومونو چې کوم د میډیا خلک دی هغه د خپل تاریخ نه هېروي، اجاګر کوي، ځای ول ورکوي، ټایم ورکوي، وخت ورکوي. بدقسمتۍ نه زه دا نه یم. زموږ باجوړ کې هم ډېر ښه صاحبان وروڼه شته دی، ډېر ښه لیکوالان شته، ډېر ښه شاعران شته، ادیبان شته، پوهان شته. خو د بدقسمتۍ نه د تاریخ حوالې څخه موږ ذکر وکړو. باجوړ اوس موږ چونکې ضلع شوله، ډېر لوی تاریخ د دې په دې لمنو کې پروت دی، د دې په دې ګوګل کې پروت دی. او ښکلاګانې څنګه چې موږ خو نشو ستایلی، ګران کار دی د ادب د لارې نه. خو بیا هم زړه م غواړي چې د دې خپل علاقې توتان، غوزان، انځران، مماڼې، ګورګورې او د ټول څیزونه موږ دنیا ته وښو چې دا څومره ښکلی ځای دی او خلک دې دلته راشي. اوس چې په کوم مقام باندې ناست یو، دا هغه ځای دی چې ناوې ډنډ ورته وایو. او ناوې ډنډ تاسو ته پته را چې دی ډېر لوی تاریخ منسوب دی، ډېر لوی تاریخ دی. دا ځای چې کوم دی په تیرو هیرو کتابونو کې راغلی دی. نوابانو دلته ناسته کړې ده، کوم ځای کې چې موږ ناست یو دلته خوږې اوبه او بعضې خلک وایي دا قسم پسې منسوب دی چې ناوې ډنډ ورته ځکه وایي چې دلته یو ناوې جنس ډوبه شوې وه. نو مطلب د دې خبرې نه دا دی چې دلته ډېر لوی تاریخ دلته ډېر غټ موږ ویلی کېږي دا هم چې کوم ځای کې موږ ناست چند قدم پکې فاصلې پر دلته یو ګورنر سخي عرب خان یا سخي ارسلا خان قبر هم دی. چا ته پته ده چې باجوړ کې د ګورنر قبر دی. لہذا ما غوښتل دا چې د هغه لیکوالانو دپاره یا د هغه رایټرانو دپاره یو پیغام ورکړم، کوم خلک چې غواړي چې زه د خپلې سیمې د خپلې علاقې د کلچر سره سم د خپل تاریخ محفوظ ساتون، هغوی ته وایم چې تاسو کم سے کم څه ټایم شته، څه وخت شته او په روان نسل باندې به تاسو احسان وکړئ، خپل تاریخ محفوظ کړئ، د خپلې میوې، خپل قیمتي غرونه زموږ چې کوم اتلان تېر شوي دي، په موږ مختلف قسم خلک تېر شوي دي، د هر مکتبي فکر ډېره ښه نمایندګي شوې ده. نو لهذا پکار ده چې زمونږ لیکوالان د خپل قلم د لارې زمونږ د ښکلی تاریخ، د ننګ نه ډک تاریخ، د پت نه ډک تاریخ دا نړۍ ته وړاندې. او نظیر ګل نادان صاحب اور په ساحل تنها زمونږ د پروګرام ټایم په ختمېدو دی، د ختمېدو طرف ته موږ روان یو، وایند اپ طرف ته موږ روان یو. که تاسو موږ سره د خپلې شاعرۍ یو بل خوندور کلام شریک کړي زموږ د مینوالو دپاره، اختتامي کلام نو ډېره بخی. نو چونکې کرکټ دی، بس د سوپر لیګ دی او پاکستان سوپر لیګ دی او دا لیګ دی او هغه لیګ دی او شاعران هم زما خیال د نورو قیسو څخه ختم شوي دي. خو زه ورته پیسې وایم چې ورته زما جانان سمه بریدی دی د پېښور ښکلی زلمی دی، زما جانان سمه بریدی دی د پېښور ښکلی زلمی دی، ورنه ویستلی زړګی دی، ډېر په چکو کې مرانی دی او خو د څلورو سترګو جنګ دی ګټمه. او بله ټپیزه ده چې ورته همزورې د ولاړه لکه د ځانې اسکه غاړه، شومې د زړه خونه ویجاړه او د ترمیرې سا ګله لاړه. زما بیکګراونډ کې ترمیرې سا ښکاري، په لاره مسته مزدزي سړی سیزینه. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. نظیر ګل نادان صاحب موږ له د وخت راکولو یو نړۍ مننه.
ان شاء الله کو به وپاسل گو وکړو په یو مرکم غوړې پرېدم نه به هم راځم تاسو په پازابو ما تاسو نه بخوندور پروګرامونه ریکارډ کوم د مینوالو د لپاره خوندوري غزلې به نه ریکارډ کوم د وخت راکولو یو جهان مننه. شکریا یو ځل بیا د میا ټي وي بنوم باندې کوم ټي وي تاسو کولاو کړی دی بغیر د تل نه مبارکباد وایم موضوع یقین لرم چې شان زما په شان ته د بې وسو بې کسو خلکو سره مرسته کوئ هغوی به وزر چوتوئ یو ځل بیا مننه انشاءالله حاضر یو او زمونږ در سره ټول هغه احساسات جذبات او سم چې دي انشاءالله به شریکو یو جهان مننه چې رالی او ماته هم ټایم راکړو شکریه ډېره مهرباني مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده د میا ټي وي هلې ځلې د میا ټي وي کوششونه د ادب د مینانو دپاره دي دا زه په هره خپرونه کې په دې وجه باندې وایم چې هغه خلک چې کیمرې نه پټ ساتلی شوی هغه خلک چې کیمره ورته نه رسي انشاءالله موږ به هڅې کوو موږ به کوشش کوو چې موږ هغه خلکو ته ورسو تر هغه وخته پورې ما میا ایاز احمد لا او زما کیمروین وقاص وداس لا اجازت راکوي چې چېرته مو اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ او د ژوند په موضوع کې اوسئ د لوی الله په امان.